او د ثوابي فخر سپیکر صاحب ناست دی د واده پروګرام ته راغلی دی. سر جي ډېره مننه. اکثر دی داسې وګورئ په پارلیمنټ کې سیریس وي، هر چا له مایک بند کړي ګلاو کړي، او په ریل لایف کې سر تاسو سیریس یئ که نه؟ دا داسې نه چې هغه خو تاسو پته ده چې هغه خو ډېر یو ذمهدار فورم دی او پای کې ډېر احتیاط سره خبرې کول پکار دي. نور خو زما دا خواهش دي چې خپلو خلکو سره، عزیزانو سره، یارانو دوستانو سره په کلاو ماحول کې ملاو شو، ګپې شپې ولګوو او د یو بل نظر خبر وو، د یو بل دغ درد کې شریک شو. نو دا د هغې جواب ضرورت دی او دلته خو مونږ د خلکو سره برابر مینه، محبت، تعلق، ورورولي، خپلولي ضرورت دی او دلته خو مونږ د خلکو سره برابر مینه، محبت، تعلق، ورورولي، خپلولي ساتل شي. د ویډیو کې تاسو وکتل چې اسد قیصر وایي چې دا جاب دی او نوکري ده، ځکه زه مایک بندوم. د محسن داوړ غوندې کسان چې کله خپله خبره شروع کړي دا ورته مایک بند کړي. ده له پکار دي چې د هغوی خبرو ته ډېر وخت ورکړي او دوی حمایت وکړي. کله چې علي وزیر خبره شروع کړي چې علي وزیر د یو نیم کال نه ګرفتار دی، د هغه د کورنۍ په درځنو کسان وژل شوي دي دغه شانتې، نو ده ته مایک بند کړی شي. دلته دا صوابۍ کې واده راغلی دی او خبره کوي چې دا نوکري ده. نو دوی دپاره دا نوکري ده او نوکري هم د ټیم دپاره د علي وزیر د کورنۍ تقریبا 9-10 کسه وژل شوي دي. دا د یو نیم کال نه په جیل کې قید پروت دی او دا نه رها کېږي، مطلب د جیل نه نشي راخلاصېدلی. نو د ده دپاره که په پارلیمنټ کې څوک خبره کوي نو اسد قیصر د خپلې نوکرۍ خیال ساتي او چې زما نوکري ختمه نه شي. ولې چې هغوی راغلي هم په هغه وخت کې دغه نوکري ورته میلاو شوې ده کله چې په آرمي پبلک سکول اټیک وشو، درنې شروع وي او هغه درنې ختمې شوې، نو دوی ته دغه نوکري میلاو شوله او دغه ورځې وي چې بس د دوی جلسه ملسه درنې مرنې ختمې شولې، نو بیا ورپسې د نواز شریف حکومت و هغه هم ختم شو او دغه ورځو کې دوی ته نوکري میلاو شوله. څو ورځې مخکې په ټویټر ټرینډ هم چلېدو چې 130,000 کسانو ټویټ کړو چې د دې واقعي قاتل عمران خان دی. البته دغه خو ثبوت نشته چې هغه دی، خو دا یو ټرینډ چلېدو پکار ده چې دوی سره واکداران دي او د واکدارانو نه تپوس کېږي د ملک د واکدارانو نه چې ولې تحقیقات ونشو، ولې د دې قاتلان پیدا نه شو. نو دې ته نوکرۍ په نظر باندې کتل نه پکار. نو دغه وجه ده چې د یو ملک کې په پنجاب کې د TLP د تحریک لبیک په نوم یو داسې تنظیم راوچتېږي چې هغه پولیس وژني، پولیس ولي او سرونه پرې ماتوي او د هغې مشران نیول کېږي، ګرفتار کېږي او هغه خلاصېږي په هفتو یا په میاشتو کې دننه خلاصېږي، په ګلونه پېژندل شي. علي وزیر د یو نیم کال نه بند پروت دی. که هغه خپله خبره کوي نو اسد قیصر مایک بند دی. ولې چې دغه هغې ته د نوکرۍ په نظر ګوري.